ناټو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ایستلو په تړاو د امریکا ولسمشر وروستیو څرګندونو ته غبرګونکي ویلي افغانستان ته ګډ تللي یو او ګډ به ترې وځو. موږ افغانستان ته د تګ پریکړه په ګډه وکړه. موږ به د راتلونکو بدلونونو په اړه پریکړه هم په ګډه کوو او کله چې مناسب وخت راشي په ګډه به راوځو. دا په اوږدو کلونو کې د ناټو د متحدینو پیغام و او همدا به مو پیغام وي. موږ د سولې د بهیر ملاتړ کوو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل هرکلی کوو. د سولې د هڅو په لړ کې موږ په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړی. څه موده پخوا زموږ څه باندې 100,000 ځواکونه په افغانستان کې په لویو جنګي عملیاتو بوخت وو، خو اوس موږ 12,000 پوځیان لرو چې زیاته برخه یې اروپایان او کاناډایان دي. ولسمشرۍ ماڼۍ کې سرچینو هم له بي بي سي سره په خبرو کې د ټرمپ خبرو ته د ښاغلي عبدالله غبرګون ننګه کړې. د پخلاینې شورا مشر ډاکټر عبدالله ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو بې وخته وتل منفي پایلې درلودلی شي. امریکا 13 فبروري له طالبانو سره د تړون له مخې ژمنه کړې وه چې د دې ډلې د ترهګرۍ ضد ژمنو بدل کې د 2021 کال تر مې میاشتې به له افغانستانه وځي. خو اوس ولسمشر ټرمپ ویلي له راتلونکي کرسمس مخکې به له افغانستانه ځواکونه وباسي. خو د پینټاګون چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې لا تر اوسه له داسې یو پلان نه دي خبر او د ځواکونو ویستلو لړۍ د چټکولو په اړه یې هم هیڅ رسمي امر نه دی ترلاسه کړی. دغه خبري اژانس زیاتوي چې د ټرمپ دغو خبرو امریکایي چارواکي اندېښمن کړي چې د ځواکونو ویستلو لپاره د یوې نیټې تعینول د افغان سولې مذاکراتو باندې ناوړه اغیز کولی شي. له افغانستانه په ډیر نږدې راتلونکي کې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره داسې مهال کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په دوحه کې په ټپه ولاړې دي. خو د افغان سولې لپاره د سیمې په کچه هڅې روانې دي. په دې لړ کې د پخلاینې شورا مشر ډاکټر عبدالله چې نن یې په هند کې د سفر 4مه او وروستۍ ورځ ده د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره لیدلي. د هند بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې سوله د هند سولې په معنا یاد کړه او د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې له پروسس خپل ملاتړ اعلان کړي. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر هم د افغان سولې سره د هند مرستو او همکاریو څخه د مننې ترڅنګ وویل چې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت رامنځته شوی دی او له دې تاریخي فرصت څخه باید ښه استفاده وشي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی خلیلزاد او د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر پرون د پاکستان د پوځ لوی درستیز او نورو پوځي مشرانو سره ناسته کړې او د افغان سولې پر بهیر او همداراز په سیمه کې پر روان وضعیت خبرې کړې دي. نجما زلا، کابل.